ساتو یې پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ستا کاڼي او بوټي ټول مونږ ته لالو نه دي. سلام ستړي مسئ د هلمند ټلویزیون درنو لیدونکو د دې ساعت لپاره خبري ټولګي ته مارکلی کوم. پیل کې هم د څو مهمو خبرونو د سر ټکي. د ولایت مقام د نظارت او ارزیابۍ ټاکل سوي هیئت د هلمند ملي راډیو ټلویزیون کارونه ښه یاد کړل. موږ اوس په الحال ملي تلویزیون ته راغلي یو، د دوی کارونه مو کتلي، انشاءالله تر ډېره حده پورې د دوی کارونه انشاءالله که خدای کول سم روان دي. دا په عموم کې یو ښه اقدام دی ځکه په اداراتو کې حتما نیمګړتیاوې ستونزې په مرکز لښکرګاه او څلورو ولسوالیو کې د سیلاب ځپلو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته ترسره سوه. هلمند کې د ځمکو د غصب مخنیوي او غصب شوو ځمکو د تشخیص او تثبیت لپاره 118مه نوبتي غونډه ترسره شوې. د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې د پمپونو څخه لیدنه ترسره شوې. او د خبري ټولګي په دوام کې به له ولایتونو دا واورئ چې کندهار کې د روغتیايي مرکزونو د اضافه توکو د سوځولو لپاره ځانګړې کوره جوړه شوې. دا کوره د لیوه خو هغه کوم سټنډرډ چې وو هغه پر دغه باندې نه و برابره په معیار باندې. نو اوس دا زموږ په هڅو په کوشش باندې او دغه د خصوصي شرکت دی د شرکت د مسؤل په کوشش باندې نو اوس دا انشاءالله خپل سټنډرډیت ته آماده سوله او دوی خپل خدمات دوی غواړي چې وړاندې کړي. فلټرو دا شی نه درلودل، اوس مو فلټرو ته بسته کړي دي او دغه ځایونه مو ته برابر کړي دي چې دغه د اعضاو د جلا کېدو دپاره چې د ښار څخه دغه کشرات راځي د طبي زبالجات. اوس هم بشپړه خبرونه. زه نعمت الله حمات یم. ستا کاڼي او بوټي ټول مونږ ته لالو نه